لور ته د پلار لیکونه د جواهر لال نهرو یو مهم اثر دی. ژباړی نسیم سلیمی کړی ده او زه حکمت آریان یې درته وړاندې کوم. لسم لیک د ژبو ترمنځ روابط. موږ ولیدل چې آریایان په څه ډول په ډیرو هیوادونو کې خپاره شول او خپله ژبه یې هر څه چې وه له ځان سره هغو هیوادونو ته یې وړه. خو سختو اقلیمو او بیلابیلو شرایطو او حالاتو د آریایانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ تفاوتونه رامنځته کړل. هرې ډلې د نورو عادتو او رسم و رواجو په اخیستلو سره د ژوند په پخوانیو لارو او طرز ته تغییر ورکړ، ځکه چې په هغه وختو کې له یوه ځای څخه بل ځای ته تلل ډیر سخت و. نو هغو نشوی کولی چې هغه خلک چې په نورو هیوادونو کې اوسېدل وویني. هره ډله له بلې ډلې څخه لرې او جلا پرته وه. که د یو وطن خلکو یو نوی شی زده کړی وای، هغه یې د بل وطن خلکو ته نه ښکاره کوو. تغییرات پیښ شول او تر یو څو پښتو یا نسلو وروسته آریایي کورنۍ پر ډیرو برخو ویشل شوه. ښایي دا یې هم له یاده وتلي وي چې یو وخت دوی ټولو په یوې کورنۍ پورې اړه درلوده. د هغو یوه ژبه ډیر ژبې شوې چې داسې معلومېده چې یو له بله فرق لري. که څه هم داسې ایسېده چې دغو ژبو له یو بله ډیر تفاوت درلود، بیا یې هم ډیر مشترک لغتونه، مشابهتونه او ورتهوالی سره درلود. دغه اوس هم پس له زرهاو کلونو څخه دغه مشترک لغتونه په بیلو ژبو کې پیدا کولی او ویلی شو. ته خبره یې چې دغه ډول ډیر ورته یا مشابه لغتونه په فرانسوي او انګریزي ژبو کې پیدا کیږي. راځه چې دومره عادي او روزمره لغتونه وګورو، لکه پلار او مور. په هندي او سانسکریت کې پیتا او ماتا بلل کیږي او په لاتیني کې پاټر او ماټر، په یوناني ژبه کې پاټر او میټر ورته وایي، په جرمني ژبه کې ویټر چې فاتر تلفظ کیږي او موټر چې موتر تلفظ کیږي، په فرانسوي کې پیر او میری بولی، او په نورو ژبو کې هم مشابه لغتونه لري. دا ټول ډیر نږدې نه در معلومیږي. دوی د یوې کورنۍ غړو ته ورتهوالی او مشابهت لري، لکه دا کازامن. البته چې یوې ژبې به له بلې ژبې څخه ډیر لغتونه پور کړي وي. هندي له انګریزي څخه ډیر لغتونه اخیستي دي او انګریزي هم دغه شان له هندي څخه ډیر لغتونه اخیستي دي، خو د فادر، پلار او مادر لغتونه نشي اخیستل کېدی. دا نشي کېدی چې دا د نوي لغتونه وي. البته په اول وختونو کې چې انسانانو یو له بل سره په خبرو کولو شروع وکړه، مور او پلار موجود ول او د هغو لپاره به یې لغتونه هم خامخا پیدا کړي وو. ځکه نو موږ ویلی شو چې دا لغتونه له نورو ژبو څخه نه دي اخیستل شوي. دغه لغتونه به خامخا مشترک نیکهګان ولري او یا به په عین کورنۍ پورې اړه ولري. او له دې څخه دا هم معلومیږي چې دغه خلکو به چې اوس یو له بله ډیر لري او په بیلو هیوادونو کې اوسیږي او په جلا جلا ژبو خبرې کوي، خامخا په پخوا زمانو کې په یوې غټې کورنۍ پورې اړه درلوده. وبه ویني چې د ژبو مطالعه ډیره په زړه پورې ده او سړی ډیر شیان ځینې زده کولی شي. که د چا 3 یا 4 ژبې زده وي، نو د نورو ژبو زده کړه هم ډیره سخته نه ده. دغه ډول لیدلی شئ چې زموږ یوه زیاتره برخه انسانان چې نن ورځ په بیلو هیوادو کې یو له بل سره ډیر لیرې اوسیږي، ډیره موده پخوا یو خلک ول. موږ د هغه وخت راهیسې ډیر تغییر کړی ده او زموږ له ډلې څخه ډیرو خلکو خپله زړه خپلوي له یاده ایستلې ده. خلک په هر وطن کې دا رای وایي یا فکر کوي چې دوی تر هر چا ښه او تر هر چا هوښیار دي او دا نور خلک بیا په هغه اندازه ښه نه دي. انګریزان فکر کوي چې هغوی او وطن یې تر هر چا ښه دی. فرانسویان په فرانسه او هر فرانسوي شي ډیر افتخار کوي. د جرمنیانو او ایټالویانو په فکر د دوی وطن سرحد او پای نه لري او ډیر هندوان په دې فکر کې دي چې هندوستان په ډیرو خواو کې د دنیا یو ډیر ښه هیواد دی. دا فقط ځان ته لوړ ډبره ایښودل دي. هر څوک غواړي چې خپل ځان او وطن تر نورو ښه وبولي، خو رښتیا خبره دا ده چې داسې څوک نشته چې یو څه ښه والی او یو څه بدوالی ونه لري. دغه رنګه داسې هیواد نشته چې په ځان کې ښې او بدې خواوې ونه لري. موږ ته لازمه ده چې هر چیرې چې ښې خواوې پیدا کړو، د ځان یې کړو او بدې خواوې لرې وغورځوو. البته چې موږ باید خپل وطن هندوستان ته تر هر څه ډیره پاملرنه وکړو. له بده مرغه نن ورځ زموږ وطن په ډیر بد حالت کې دی. د خلکو ډیره برخه یې ډیر بدبخته او مسکینان دي. په ژوند کې هیڅ خوشحالي نه لري. موږ باید داسې لارې او چارې پیدا کړو چې د دوی خوشحالي ورزیاته کړو. موږ باید وګورو چې زموږ په کړو وړو او عادتونو کې کوم شیان ښه دي چې وی ساتو او کوم شیان بد دي چې وی غورځوو. که په نورو وطنو کې هم ښه شیان پیدا کړو، باید ارومرو یې ځینې زده کړو او عمل پرې وکړو.
موږ د هندوستانیانو په صفت مجبور یو چې په هندوستان کې ژوند وکړو او هندوستان ته کار وکړو، خو باید هیره نه کړو چې موږ د دنیا په لویه کورنۍ پورې اړه لرو او له خلکو سره چې ژوند پکې کوي ارتباط لرو. دغه خلک چې نور هیڅ نه وي زموږ د اکاګانو لوڼې او زامن دي. دا به یو ډیر عالی کار وي چې د نړۍ ټول خلک په نس ماړه او خوشاله وي، ځکه موږ باید کوښښ وکړو چې د دې ټولې دنیا څخه داسې یو ځای جوړ کړو چې ټول پکې په خوشحالۍ ژوند وکړي. 11 لیک: تمدن څه شی دی؟ زه به د پخوانیو تمدنونو په باره کې یو څه درته ووایم، خو مخکې تر دې چې په هغه باره کې څه درته ووایم باید وپوهیږو چې تمدن څه شی دی. ډکشنري دا وایي چې متمدن کېدل معنا تر پخوا ښه کېدل، مهذب کېدل، تصفیه او پاکول او د بدو عادتونو پر ځای د ښو عادتونو زده کول، او دا خبرې په تیره بیا یوې جامعې او د خلکو یوې ډلې ته متوجه وي. د خلکو هغه وحشي حالت چې انسانان له حیواناتو څخه لږ وي وحشت یا بربریزم بولي. مدنیت د دغه حالت متقابله یا ضد نقطه ده. هر څونه چې له بربریزم یا وحشت څخه لرې کیږو په هغه اندازه متمدن کیږو. خو دا به څنګه را معلومه شي چې یو سړی یا یوه ټولنه وحشي ده که متمدنه؟ په اروپا کې ډیر خلک داسې فکر کوي چې دوی ډیر متمدن دي او د اسیا خلک ډیر وحشیان دي. آیا دلیل دا دی چې اروپایان نسبت و آسیایانو او افریقایانو ته ډیر کالي اغوندي؟ کالي خو په آب و هوا پورې اړه لري. د سړې آب و هوا خلک د تاوده اقلیم د خلکو په نسبت ډیر کالي اغوندي، او که داسې ده چې هر هغه څوک چې توپ او توپک ولري نظر و بې وسلي خلکو ته ډیر زور لري، ځکه نو تر هغو متمدن دي. دا چې دی متمدن دی او که نه، بې وسلي خلک جرأت نشي کولی چې د ته ووایي چې ته متمدن نه یې، ځکه چې هغه یې په ټوپک ولي. ته خبره یې چې فقط څو کاله مخکې یو غټ جنگ پیښ شو، د دنیا ډیر هیوادونه پکې داخل شول او په جنگ کې داخلو هیوادونو کوښښ کوو چې له مقابل طرف څخه هغونه خلک ووژني چې په وس یې رسیږي. انګریزانو کوښښ کوو چې ډیر جرمنیان ووژني او جرمنیان و انګریزان وژل. په دې جنگ کې په میلیونونه خلک مړه او په زرهاو کسان د ټول عمر لپاره معیوب شول. د ځینو سترګې له منځه ولاړې او ټول عمر بړانده وي، ځینې بیا لاسونه او پښې نه لري. دغه د جنگ زخمیان به تا خامخا په فرانسه کې لیدلی وي. د پاریس تر مځکې لاندې ټرین یا میټرو د دغو خلکو لپاره ځانګړي چوکیانې لري. فکر کوي چې دا د متمدنو او معقولو خلکو کار وي چې په دغه ډول یو له بل سره ووژني؟ که په کوڅه او بازار کې دوه کسه جنگ سره وکړي، پولیس سره خلاصوي او هر څوک فکر کوي چې دا څنګه بې عقلان خلک دي چې جنگ سره کوي. دا به نو بیا څونه ډیره بې عقلي وي چې لوی هیوادونه له یو بل سره جنگ وکړي او په زرهاو میلیونونو خلک ووژني. دا عین هغه حالت دی لکه دوه وحشیان چې په ځنګله کې یو له بل سره جنگ کوي، او که هغه وحشیان او عقب مانده خلک بلل کیږي نو هغه مملکتونه به څونه وحشیان وي چې دغه ډول رفتار کوي. که ته دغسې مسئلې ته په دغه ډول وګورې نو به وایي چې هغه هیوادونه لکه انګلستان، جرمني، فرانسه، ایټالیا او داسې نور چې په جهاني جنگ کې برخه اخیسته ده او وژنې یې کړي دي، ګر سره متمدن نه دي. خو تا ته دا بیا هم در معلومه ده چې دغه مملکتونه ډیر ښه شیان او ډیر ښه خلک لري. ته به ووایي چې تمدن پوهیدل اسانه خبره نه ده، او صحیح به وایي دا یوه ډیره سخته پوښتنه ده. طبعا ښې ودانۍ، ښه تصویرونه، کتابونه او نور ښایسته شیان د تمدن نښانې دي، خو د متمدن انسان ډیره ښه علامه دا ده چې خودخواهي ونه لري، خپل ځان تر نورو لوی ونه ګڼي او له نورو خلکو سره یو ځای د ټولو انسانانو د ژوند د سمون لپاره کار وکړي. یو ځایي یا په ګډه کار کول تر یوازې کار کول ښه دي، او د ټولو خلکو د عمومي ښېګڼې لپاره کار کول بیا تر دې هم ښه. 12 لیک: د قبیلو جوړښت. په تیرو لیکونو کې مې درته وویل کله چې انسانان د مځکې پر مخ ښکاره شول ډیر زیات حیوانانو ته ورته ول. کرار یې د زرهاو کلونو په دوران کې وده وکړه او یو څه ښه شی ځینې جوړ شو. په لومړي وختونو کې به یې ښایي د نن ورځې د ځینو حیوانانو په شان ښکار کوو. وروسته ښکاره شوه چې دا به یو هوښیار او د ده د ساتنې یا حفاظت لپاره به په ګټه کار وي چې له نورو انسانانو سره په یوه ګله کې وګرځي. که ډیر انسانان سره یو ځای شوي وای نو به ډیر قوي وای او د نورو حیواناتو ښایي د نورو انسانانو په مقابل کې ډیره ښه دفاع کړې وای. حیوانان لا هم د خپل ځان د دفاع لپاره په ګلو یا ډلو ګرځي. پسونه، وزې، هوسیانې، حتی پیلان لا په ډلو ګرځي.
د شرمخانو یا لیوانو د ګلو نکلونه به د خامخا لوستلي وي. دا لیوان په روسیه کې په ژمي کې په ګلو ګرځي او کله چې وږي شي نو پر انسانانو حمله کوي. ډیر لږ پیښیږي چې یو شرمخ دی په یوازې سر پر انسان حمله وکړي، خو یوه ګلی بیا په ځان کې دونه طاقت ویني چې د انسانانو پر یوې ډلې حمله وکړي او انسانان مجبوره کیږي چې د خپلو ځانو د خلاصون په خاطر ځینې وتښتي. ډیر وختونه د لیوانو او هغو انسانانو ترمنځ چې د واورو په ګاډیو کې سپاره وي د یخي پر مخ یوه مسابقه روانه وي. نو د پخوانیو انسانانو لومړی ګام د پرمختګ پر لاره دا و چې یو له بل سره ګډ شول، یو ځای شول او ډلې یې جوړې کړې چې هغو ته قبیلې وایي. په ګډه یې په کار کولو شروع وکړه. د دوی ترمنځ هغه څه موجود ول چې موږ یې همکاري بولو. هر څوک مجبور ول چې لومړی د قام او بیا د ځان په غم کې اوسي. که قوم په خطر کې وای نو هر غړی مجبور و چې د هغه لپاره وجنګیږي او دفاع وکړي، او که به داسې نفر پیدا شو چې د قام لپاره به یې کار نه کوو نو پسې اخیستل کېده. کله چې خلک ګډ یا یو ځای کار کوي نو باید یو نظم او ترتیب هم ولري. که هر څوک هر هغه څه وکړي چې زړه یې غواړي نو بیا په قبیله کې څه نه پاتې کیږي، ځکه نو یو مشر ته ضرورت پیدا کیږي. د حیواناتو ګلی او رمي لا هم ځانته یو مشر او مخکښ لري. د انسانانو ډلو هم د مشرۍ لپاره له خپله منځه یو ډیر قوي نفر خوښ کړ، او د دې خوښونې دلیل یې دا و چې قبیلو یو له بل سره ډیر جنګونه کول او یو قوي نفر ته یې ضرورت درلود. که د قبیلې غړو په خپل منځ کې جنګ کړی وای قبیله به ډیر ژر په څو برخو ویشل شوی وای، ځکه نو د قبیلې مشر کوښښ کوي چې په قبیله کې خپل منځي جنګونه پیښ نشي. البته چې یوې قبیلې له بلې قبیلې سره جنګ کولی شوی او داسې پیښېدله هم. دا کار یعنی د یوې قبیلې جنگ له بلې سره په خپل ذات کې تر هغه پخواني حالت یو پرمختللی او مترقي حالت و چې هر چا به له هر چا سره جنگ نه کاوه، یعنی د قبیلې په سطحه به و. لومړنۍ قبیلې به خامخا لویې کورنیانې وې. ټولو غړو به یې له یو بل سره خپلوي درلوده، خو د کورنیانو وار په وار وده وکړه څو چې یوه ډیره غټه قبیله ځینې جوړه شوه. داسې معلومیږي چې په پخوا زمانو کې په تیره بیا د قبیلو تر تشکیل مخکې د انسانانو ژوند ډیر سخت و. کور نه درلود، کالي یې ښایي له یو څو پوستکو څخه پرته نه درلودل او ټول ژوند به یې په جنګ کې تیرید. د هرې ورځې د خوراک لپاره مجبور ول چې ښکار وکړي او حیوانان مړه کړي یا دانې او میوې ټولې کړي. خامخا به یې دا احساس کوو چې دښمنانو یې ټوله شاوخوا نیولې ده. طبیعت به لا هم دښمني ورسره کوله، ځکه چې غلی او واوره به یې پر اوروله او زلزلې به یې کولې. دغه انسان یو بېوزلی کوچنی مرغي و چې پر مځکه به اوسېده، او ځکه چې په هیڅ شي سر نه خلاصېده نو له هر شي څخه ویرېده. که به غلی اورېده د به فکر کوو چې په وریځو کې یو څوک سته چې غواړي دی وولي، دی به ویرېده او غوښتل چې هغه څوک خوشحاله کړي چې په وریځو کې دی او دته غلی واوره او باران رالیږي. په څه ډول به یې خوشحاله کړي؟ دی چندانې هوښیار نه و او ډېر نه پوهېده. ښایي داسې فکر به یې کوو چې هغه څوک چې په وریځو کې دی د ده په شان دی او غذایي مواد یې خوښ دي، ځکه به یې نو یا یو څه غوښه واخیسته یا به یې یو حیوان وژه او په اصطلاح قرباني به یې کړ او یو ځای به یې کېښو چې هغه نفر یې وخوري او فکر یې کوو چې په دې ډول به باران ودروي. زموږ په نظر دا کار د سادهګانو دی، ځکه چې موږ پوهیږو چې باران، غلی او یا واوره اوري د حیواناتو د وژلو سره هیڅ اړه نه لري. که څه هم دا کار د سادهګانو دی، بیا هم تر نن ورځې پورې دغسې سادهګان پیدا کیږي چې دا ډول کارونه کوي. دیارلسم لیک: دینونه څنګه منځته راغلل او د کار ویش. ما په خپل پخواني خط کې درته وکړل چې پخواني انسانان له هر شي څخه ویریدل او فکر یې کوو چې هره بدبختي د قهرجنو او حسودو رب النوعانو لخوا ورته پیښیږي. هغو دغه تصوري رب النوعان هر چیرې په ځنګلو کې، په غرو کې، په رودو کې او په وریځو کې لیدل. هغو د رب النوع په اړه کوم ښه تصور نه درلود، بلکې داسې فکر یې کوو چې هغه د یو ډیر بدخلق او دردمن یا قهرجن نفر دی چې هر وخت درد ورغلی وي، او څنګه چې دوی د هغه له قهره ویریدل نو یې کوښښ کوو چې هغه ته رشوت ورکړي او یو شی په تیره بیا خوراکي مواد ورته تقدیم کړي. ځینې وختونه به چې یو لوی آفت لکه زلزله، سیل یا یو داسې مریضي پیښه شوه چې ډیر خلک به یې وژل، نو دوی به ډیر وویریدل او داسې فکر به یې کوو چې رب النوعانو ته ډیر درد ورغلی دی،
د هغو د خوشحالولو لپاره به یې ښځې او کوچنیان قرباني کول، خپل کوچنیان به یې لا وژل او رب النوعانو ته به یې وړاندې کول. دا یو ډیر وحشي کار معلومیږي، خو یو څوک چې ویریدلی وي هغه کار ته لاس اچوي. دغه به ښایي د دین پیل وي. نو دین لومړی د ویرې په ډول منځته راغی او هر هغه څه چې د ویرې له کبله کیږي بد وي. لکه څنګه چې ته پوهیږي دین موږ ته ډیر شیان راښیي. کله چې لوی شوې د نړۍ د دینونو په باره کې به مطالعه وکړي او په هغو ښو او بدو کارو به خبره شي چې د دین په نامه شوي دي. بیا هم دا په زړه پورې ده چې وپوهیږي چې دینونه څنګه پیل شول. وروسته به ووینو چې څنګه یې وده وکړه، خو خلک د هغه په نامه له یو بل سره جنګونه کوي او سره وژني. هغوی خپل وخت په دې کوښښ تیروي چې په کلیساو او د رمسالو کې د سوغاتو په خندلو او حتی د حیواناتو په وژلو ځینې خیالي موجودات له ځانه خوشحاله کړي. پر دې اساس نو پخوانیو انسانانو ډیر سخت ژوند درلود. مجبور و چې خپل خوراکي مواد هره ورځ لاسته راوړي، که نه نو د لوږې له لاسه مړه کېدل. هیچا نشوی کولی چې ډیر غذایي مواد پر یو ځای راټول کړي او بیا نو د ډیرې مودې لپاره هیڅ ونه کړي. د قبیلو له تشکیلېدو سره د انسانانو ژوند یو څه اسانه شو. کله چې د قبیلې ټول غړي سره یو ځای شي او په ګډه کار وکړي، نسبت هغه حالت ته ډیر خوراکي مواد لاسته راوړی شي چې یوازې یعنې ځان ته کار وکړي. ته پوهیږي چې په ګډه او شریکه کار کول تر جلا جلا کار کولو ډیره ښه نتیجه ورکوي. یو یا دوه تنه ښایي ونشي کولی چې یو دروند بار یوسي، خو د څو کسانو په مرسته بیا دا کار په اساني ترسره کیدی شي. په دغه وخت کې یو بل پرمختګ هم منځته راغی چې د هغه په باره کې ما پخوا هم درته لیکلي دي. هغه کرنه ده. دا به ښایي تا ته ډیره دلچسپه وي چې د کرنې شروع په میږیانو کې هم وجود درلوده. البته زه دا نه وایم چې دوی مځکه یوې کوي، تخم شیندي او بیا وروسته حاصل ځینې اخلي. خو میږیان بیا داسې کوي چې یو بوټی پیدا کوي چې دوی تخم خوړلی شي. دوی د هغو له شاوخوا څخه واښه ایسته کوي. دغه کار د بوټي له ژوند سره ډیره مرسته کوي. انسانانو هم ښایي یو وخت دغو میږیانو ته په ورته کارونه کول. په هغو وختو کې دوی نه پوهېدل چې کرنه څه شی ده. خامخا به یې ډیره موده ځینې نیولې وي چې په دې کار وپوهېږي او تخم وکري. د کرنې له منځته راتګ سره د خوراکي موادو لاسته راوړل ډیر اسانه شول. انسانان مجبور نه ول چې ټوله ورځ په ښکار پسې تیره کړي، ځکه یې نو ژوند د هغو نه سخت نه و لکه پخوا چې و. په دغه ډول نو یو بل دلچسپه شی پېښ شو چې هغه کرنه وه. 14 لیک د قبیلې مشر څنګه وده وکړه. امید کوم چې د زړو قبیلو او د هغو د مشرانو په باره کې زما خبرې در باندې ونه غمیږي. ما په خپل تیر لیک کې درته وویل چې په هغو وختونو کې هر څه په قبیله پورې اړه درلوده، نه د قبیلې په جلا جلا غړو. د قبیلې مشر لا ځان ته کوم خاص شی نه درلود. هغه د قبیلې د یو عادي غړي په شان یوه برخه درلوده، خو دی یې تنظیمونکی و او باید د قبیلې جایداد او شیان یې ساتلی. د واک له ډېرېدو سره دا چورت ورولوید چې په حقیقت کې دا جایداد او سامان او آلات د ده خپل دي، نه د قبیلې. په بل عبارت فکر یې کوو چې دی د قبیلې مشر دی، نو یې نماینده هم دی. نو موږ وینو چې خصوصي ملکیت څنګه منځته راغلی. نن ورځ موږ همیشه فکر کوو چې دغه شی زما یا ستا دی، خو لکه څنګه چې ما درته وویل د لومړنۍ قبیلې نارینه و او ښځو داسې فکر نه کاوه. په هغه وختو کې هر څه په قبیلې پورې اړه درلوده. بیا هم د قبیلې زاړه مشر ته دا فکر ور پیدا شو چې مانا قبیله او د قبیلې هر څه ته یې د خپل ملکیت د خپل ځان د ملکیت په سترګه کتل. کله چې به د قبیلې مشر مړ شو، نو به د قبیلې ټول غړي سره راغونډ شول او یو بل نفر به یې د قبیلې د رهبرۍ یا مشرتوب لپاره وټاکه. خو د قبیلې د مشر د کورنۍ غړي به عموما د تنظیم او ترتیب په کار کې تر نورو کسانو ښه وو، ځکه چې دوی به همیشه د قبیلې د مشر سره یو ځای ول او له هغه سره به یې په کارو کې مرسته کوله. نو په هغو کې به یې پوهه پیدا کړه. نو داسې به پیښېده چې کله چې به د قبیلې زوړ مشر مړ شو، د قبیلې غړو به د هغه له کورنۍ څخه یو بل څوک وټاکل. په دې ډول نو وینو چې د قبیلې د مشر کورنۍ له نورو څخه ډیر فرق کوي او قبیله هم همیشه خپل مشران له دغې کورنۍ څخه ټاکي. اوس نو د قبیلې مشر ډیر واک لري. طبیعي ده چې د قبیلې مشر به غوښته چې تر ده وروسته د زوی یا ورور د پر ځای کیني او ډیر کوښښ یې کوو چې دا کار عملي شي، ځکه به یې نو خپل زوی، ورور یا کوم بل دوست د خپلې جایشینۍ لپاره روزه.
دغه مشر به قبیلې ته دا هم ویل چې دا پلانای نفر چې د به ټاکلی او روزلی و باید تر د وروسته د قبیلې مشر شي. په اول وختو کې به ښایي د قبیلې د غړو دا خوښه نه وه چې څوک دې داسې خبرې ورته وکړي، خو په وروسته کې قرار اموخت پیدا کړ او هر هغه څه به یې کول چې د قبیلې مشر به ورته ویل. په حقیقت کې د قبیلې د مشر د ټاکنې لپاره کوم انتخاب موجود نه و. زاړه مشر به په دې باره کې پخوا فیصله کړې وه چې کوم نفر د ده پر ځای کینی. په دې ډول نو موږ وینو چې د قبیلې د مشر اداره میراثي شوه، یعنی دا چې په عین کورنۍ کې پاتې شوه او له پلار څخه زوی یا کوم بل خپل کس ته ورسېده. اوس نو د قبیلې مشر په دې ډیر ډاډه و چې هر هغه ملکیت او دارایي چې قبیله یې لري د شخصي ده، که به دی مړ هم شو بیا هم دغه دارایي د کورنۍ ته پاتې کېدله. دلته موږ وینو چې په ما یا په تا د دواړو درلودلو فکر څنګه منځته راغلی. دغه ډول فکر پخوا وجود نه درلود. ټولو خلکو د خپل قبیلې لپاره کار کاوه، نه د ځان لپاره. که یې ډیر خوراکي مواد تولید کړي وای، د هغه څخه به د قبیلې ټولو غړو ته خپله برخه رسېده. په قبیله کې خوار او بډای نه وو، دوی ټولو د قبیلې په ثروت کې برخه درلوده. خو کله چې د قبیلې مشر د قبیلې ثروت ته لاس ور واچاوه او هغه یې د خپل ځان وګڼه، له دغه وخت راهیسې خواران او بډایان منځته راغلل. په دې باره کې به زه په خپل بل لیک کې نور څه هم درته ووایم.